السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو. نن مو ګرځو مدازې د خوړ په غاړه یو ارټ دی، د هغې سیل در باندې کوم. نو دا چې کوم دی نو دغه ارټ دا ایریا ده، دا ورته ور جوړ شوی دی ډېر ښایسته. دا به کولاو کو او داسې به ورشو دننه. دا یې په دې ارټ کې چې کومه دی نو سبزي کرلې ده، پالک دی او ورسره دنیا ده، سلاد دی، هر قسم سیس په دې کې موجود دی. دا د دې ارټ د خوا یوه کوټه ده او کټ یې پکې ایښی دی د خپلې ناستې پاستې دپاره. دا د کاشف خان پکې پروت دی. السلام علیکم کاشف خان. د دې نه ګیر چاپېر دا ایریا ډېره ښایسته ښکاري. دا هغه د زړې زمانې هغه زاړه زاړه روایتونه چې کوم دي دلته لا موجود دي. ښایسته د کچک خاورو نه چې کوم دی نو دا کوټه جوړه ده د خټو نه، او دې سره خوا کې دا دی یو کوی دی چې د ارټ سیستم یې کړی دی. پخواني چې کوم کویانو طاهره دا ورته کولاو که دا تقریبا چې دا په ختمېدو دي. او نو دا وګورئ دا چې کوم دی نو دا کوی دی ډېر ښکته دی، خو دې باندې دا سرخه لګولې ده او د دې سرخې په مدد سره دا خلک د دې نه دا اوبه راوباسي او چې څه ور پرېوځي نه دا سر یې په د دې د وجې لګولې دی. او دلته چې کوم دی نو لوټه د مانځه دپاره ځای هر قسم موجود دی. مخکې دا د ارټ سیستم دی دې ځای کې، هغه ځای کې د خوړ نه چې کوم دی نو پیپ ښکته کړی خوړ ته، دغه ځای کې ورته جرنیټر لګولی دی او د هغه خوړ نه دا اوبه چې کوم دي دا جرنیټر راوچتوي دې ځای ته راځي او د دې ځای نه بیا دا واړه واړه لښتي ورکړي دي. نو د دې په مدد سره چې کوم دی نو دا پټي چې کوم دی د دې اوبه کېږي، هغه طرف ته یې پکې اوږه کرلې ده او ډېر ښایسته سیستم دی. نو زما خو ډېر زیات خوښ شو. ما وی چې تاسو سره هم دا ځای او دا نظارې په تاسو هم وګورم. چې کوم دی نو تړلی شوي دا ځای د مانځه دپاره جوړ کړی دی. دلته خلک مونځ کوي او دا لارې کوڅې دې ځای کې چې کوم دي نو دا ډېرې مزېدارې جوړې شوي دي دا لارې. او دا یو خوا بل خوا دا شړشم کرلي دي. دا چې کوم دی نو دا د خوړ هغه کاڼ دی او په دې کاڼ کې چې کوم دی نو دې خلکو د شړشم کرلی دی او دا راختې. نو د دې نه چې کوم دی دا ګلونه به تاسو ته ښکاري د شړشم. ډېر مزېداره نظاره ده، ډېر ښکلې ډېر ښکلې ښکاري. بل چې کوم دی نو دا دې خوړ ته د راپورې وتو د لارې یو سیستم کړی دغه ځای کې یو پل سیستم کړی دی نو ډېر ښکلی ښکاري، ډېر مزېداره د خوړ دا پاکې اوبه خلک دې ځای له راځي او پکې لاسونه اودسونه مونځونه هر څه ځان برابروي د دې ځای نه. دا ډېرې ښایسته اوبه دي او اوس چې کوم دی نو زه به هم پکې لاس مینځم. دا پل پکې راوله ډېر ښایسته پل یې جوړ کړی. لاندې پکې دغه نه شي ونه غورځېږي، دونه مضبوط نه دی. دغه ډنډ منډ نه پکې ده.